کم سړی چې ګستاخي وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدې ردي وایي د ده قتل خو په شریعت کې روا دی او د ده سزا چې ده نو هغه مرګ دی او د ده د سر جدا کول دي د بدن نه خو دا کار زما او ستا په لاس کې نه دی دا سره بیا فایده یې ده ساتي زموږ د اکثر خلک داسې جذباتیانې دي مسله واوري بیا چې مسله واوري بیا شروع وکړي بلکې د علماو دا کار دی د علماو نن مې مازدیګر د یو ملا بیان واورېدو په حکومت پسې لګیا نو کمې ګنده کنځلې چې هغه کولې او کمې بدې ردې چې ویلې او دا له سپین ږیرې کسو او پټکې اچولی او نوم پې د عالم پروت دی او الټه فساد جوړوي الټه نقصان ورکوي امت ته او مسلمانانو ته نو دا مولا د دې منهج نه نه خبر نو عوام به څه خبري او ځکه کله چې موږ دا خبره وکړو چې ګوره د ګستاخ رسول د وجلو خبره د مشرانو سره ده دا د غټو قاضیانو سره ده دغه شان چې د زنا سزا پې ثابته شي یا د غلاس قصاص پې ثابت شي یا د بهتان هغه سزا پې یا د نشې د ټولې سزاګانې د ټولې د الف نه د یا پورې دا کار د چا دی دا د مشرانو دی دا د وخت د حاکم د باچا د خلیفه د قاضیانو دا د هغوی کار زما او ستا کار نه دی یو سړی وایي نه کوي اکثر راشي ګنې دا خبره کوي کوي نه نو ته څنګه دا خبره کوې او دا به څه کوو چې نه کوي نو تپوس به الله د چا نه کوي د هغه مشرانو نه به کوي موتانې نه کوي او که چېرته داسې اجازت شریعت ورکړی وی چې هر سړی دې راپاسې او حدود دې قایموي په خپله مرضۍ نو بیا به څومره فتنه جوړه شوې ته به راپاسېدې زه به دې وجلې بله څه دشمني به دې ما سره وی خو بیا به دې راباندې بهتان لګولی چې یا جادوګرو یا زیناکارو یا یې ګستاخي کړې وه بل به راپاسې بل به وجني هغه به راپاسې بل به وجني دویمه ده که چېرته موت ته یو حد قایم کړو په چا باندې نو موږ کمزور یو سبا له دغه خلک راپاسې د هغوی قوم راپاسې او بدل رانه اخلي خو د حکومت نه خو څوک بدل نشي اخیستی که نه د خلیفه نه د باچا نه د حاکم نه خو څوک تپوس نشي کولی اوس مثال کې دلته په سعودي عرب کې چې کوم سړی په دې نشو تماشو کې ونیوی شي او د بهر نه راوړي او امت ته نقصان رسوي او ملک ته نقصان رسوي نو په بعضو حالاتو کې به سزا وخیږي چې دره به سر پرې کوئ خسر دې په توره ووایي خلک یې ننداره کوي خو چا کې دا طاقت نشته چې د دې حکومت نه تپوس وکړي چې ولې شته پکې دا طاقت نه ځکه زور د حکومت سره زور حکومت که هر څنګه خو د عوامو نه څه دی د عوامو نه زورور دی نو دا زما او ستا کار نه دی حدود قایمول دا کار د مشرانو دی سړی مشران یې نه قایموي دا اوس څه وکړو چې نه یې قایموي الله به د هغوی نه تپوس کوي زما او تا نه به د دې تپوس نه کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس دومره بوج ږدي څومره چې اوچتولی شي نو که چېرته الله دا مسله په موږ لازم کړي چې مشران یې نه کوي نو تاسو نه به تپوس کېږي نو دا خو بیا الله په موږ باندې داسې بوج ږدي چې موږ یې اوچتولی نه شو او رب العالمین د چا سره ظلم او زیاتې نه کوي نو ګستاخ رسول سزا خو مرګ دی خو دا زما او ستا په لاس کې نه ده کله چې موږ دا خبرې وکړو نو خلک راباندې ټاپه راواچوي چې دا درباریان مولیان دي وایي دا څه دي دا درباریان مولیان دي څه دلیل دی چې دا درباري دی وی که نه چې دا سزا قایمول د حکومت کار دی وګورو حکومت ته چمچې چلی دا د چمچو او د درباریتوب او د پیسو او د دې خبرې نه دي دا د شریعت خبرې دي زموږ د پښتانه غریبانان اکثر ولې ګډوډ شوي دي په دې دین کې ځکه چې مشرانو او علماو دوی ته دا منهج نه دی ښوولی د نبوي منهج چې په ډېر داسې مقامات دي په شریعت کې چې هلته شریعت موږ ته د صبر امر کړی دی او په هغه ځای کې به زموږ نه تپوس نه کوي تپوس به د هغه چا نه کېږي چې د چا طاقت وي او زما او ستا په دې طاقت نشته او نه دا طریقه ده لکه څنګه چې زموږ په ملک کې چې کله دا بعض څه وخت مخکې راوتي او د خلکو ګاډو ته ورونه اچول او بعض خلک یې پکې وجلي وو او روډونه یې بند کړي وو دوکانونه یې سیزلي دا طریقه نه ده ګستاخي وکړی او کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
نو دغه ملعون خبیث خو ګستاخي وکړه یو زخم یې موږ ته دا راورسو نو دویم زخم راته تا راورسو چې مسلمانانو ته دې نقصان ورسو نو غیر مسلم او کافران په خپل میشن کې دوه پیری کامیاب شو یو دا میشن چې زموږ په پیغمبر پورې وخاندل دویم میشن دا و چې مسلمان ته نقصان او تکلیف ورسو دې څه ده که نه دا ټول غیر شرعي کارونه دي الله سبحانه وتعالی دې مونږ پوه کړي په شریعت باندې